غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د ستر ځواکمن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اورېدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینهوالو سلامونه او مینه مې ومنئ. د روغتیا او سلامتیا په هیله مو خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نننۍ خپرونه کې د ابن خلدون مقدمه کتاب له شپږ اتیاومې برخې سره مو خدمت ته راغلی یم. اورېدونکو د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: په حیوان کې کیمیاوي عمل اسانه دی. کله مو چې دغه نظریه ومنله نو اوس موږ وایو چې کیمیاوي عمل یا اکثر یا په حیوان کې وي او یا په نبات کې، ځکه چې دا دواړه له خوراک څخه وده کوي او غوړېږي او د خوراک په واسطه دوام کوي او بشپړېږي. په نباتاتو کې هغه لطافت او ځواک نشته چې په حیوان کې دی، ځکه خو حکیمانو هغه لوري ته لږ پام اړولی دی. پاتې شو حیوان. دا درې واړو بدلونونو وروستی او اخرنی پړاو دی، ځکه چې قانونه په نباتاتو بدلیږي او نبات په حیوان او حیوانات په کوم جوهر نه بدلیږي، او دا په دریو واړو کې ډیر لطیف دی، خو دا په پایله کې د کثافت لور ته ورګرځي. په دې سربیره په کائناتو کې له حیوان پرته داسې شی نه موندل کیږي چې ژوندی اروا دې ورسره اړیکه ولري، او اروا یعنې روح د نړۍ تر ټولو لطیف شی دی، ځکه خو په حیوان کې لطافت نسبتاً زیات دی. په نباتاتو کې ژوندی اروا وي خو کمزوري وي، او په هغو کې دومره کثافات یعنی وزن وي چې د هغو په سبب په هغو کې ډوب وي. له همدې امله نباتات د خوځېدو ځواک نه لري. دا چې نباتات په خپله هم وزن لري او اروا هم یو څه وزن لري او خوځنده اروا تر پټې هغو ډیر زیاته لطیفه وي. دا چې روح خوځنده خوراک ومني، خوځېږي، حرکت کوي او ساه اخلي، خو په پټه اروا یعنی روح که یوازې د خوراک د منلو توان وي، نو چې کله دواړه سره پرتله کړو نو نباتي اروا د حیواني اروا پر وړاندې داسې ده لکه د اوبو پر وړاندې چې خاوره ده. ځکه خو اکثر او کیمیاوي عمل په حیوان کې تر ټولو لوړ او اسانه دی. کله چې کوم کس په پاس ټولو خبرو خبر وي نو داسې شي تجربه به کوي چې تجربه یې اسانه وي، او چې ګران او ستونزمنه وي هغه به پرېږدي. پر کیمیا تبصره موږ دلته د ابن بشرون لومړنی کلام را نقل کړ. دا د مسلمه مجریتی مشهور او هوښیار شاګرد او مسلمه په 3 او 4 پیړۍ کې د سیمیا، کیمیا او جادو په علومو کې د اندلس له استادانو او مشرانو څخه وو. تاسو پورتنۍ لیکنه ولولئ او اټکل وکړئ چې نوموړی څومره په رمزونو او اشارو خبرې کړي دي چې مفهوم یې ښکاره او واضح نه دی. همدغه د دې خبرې دلیل دی چې دغه صفات طبیعي نه دی. کیمیا د روحاني نفسونو د اغیزو له جنس څخه ده. څرنګه چې روحاني نفسونه په طبیعي نړۍ کې بدلونونه راولي، همدغسې د کیمیا په واسطه بدلیدل کیدای شي. که دغه نفسونه نیک وي نو د کیمیا علم د کرامت له ډولونو څخه ګڼل کیږي، او که بد وي نو د جادو له ډول څخه. کرامت خو معلوم دی، او جادو مو هم د جادو په فصل کې لوستی دی چې مادي ذاتونه د خپل جادویي ځواک په واسطه بدلوي، خو د پوهانو په اند له دې سره د داسې مادي شتون اړین دی چې د جادوګر جادو کړنې پرې وشي، لکه له خاورې څخه حیوان یا نبات او یا ونه پیدا کېدل، یا دا چې ماده وي خو په کوم شي چې جادو وچلوي له هغو سره ځانګړې نه وي، لکه د فرعون جادوګرانو چې په پړیو او لرګیو جادو وکړ او هغه په مارانو بدل کړي وو، لکه چې په جنوب کې د سوډاني او هندي جادوګرو او په شمال کې له ترکی جادوګرانو نقل شوی دی چې دوی چیرته چې غوښتل وریځو باران وراوو. څرنګه چې کیمیاګري په فن له هغو فلزاتو چې سره زر نه دي سره زر او طلا جوړوي، ځکه خو کیمیاګري هم یو ډول جادو دی. د دې فن د لویو بحث کوونکو علماو لکه جابر او مسلمه نظر همدغه دی چې دا فن د جادو یو ډول دی، ځکه خو دغو خلکو له شریعت څخه د ویرې په سبب خبرې په شفرونو او اشارې کړي دي، ځکه چې شریعت جادو او د هغه ټول ډولونه حرام بللی دي. داسې نه ده چې کیمیاګري یو صنعت دی، لکه د سطحي نظر خاوندان چې فکر کوي. فکر وکړئ مسلمه چې کوم کتاب لیکلی په هغوی غایت الحکیم نوم ایښی دی. د دې معنا دا ده چې د غایت مفهوم عام دی او د رتبې مفهوم خاص دی، ځکه چې غایت د تر رتبې لوړه او اعلی ده. معنا دا چې د غایت ځینې مسایل د رتبې ټول مسایل او د رتبې والی مسایل په دواړو موضوعاتو کې شامل دي.
په دغو دواړو مسایلو چې زموږ څېړنې څوک په ژوره توګه مطالعه کړي صحیح حقایق به ورته څرګند شي. موږ به وړاندې د هغو خلکو غلطي هم واضح کړو چې کیمیا په طبیعي صنایعو کې شمیري. 25م فصل د فلسفې باطلېدل او د هغو خرابۍ. دا ورپسې راتلونکی فصل ډیر لازمي او مهم دی ځکه په لویو ښارونو کې دغه علوم ډیر زیات شوي. دا دین ته ډیر لوی زیان رسوي او د عقایدو بنسټونه خرابوي ځکه خو د دې رازونه افشا کول اړین دي او دا بیانول واجب دي چې د دې علومو په باب څه ډول عقیده ولرو. د شته شیانو ډولونه. د پوهې او عقل خاوندان فکر کوي چې موجود شیان دوه ډوله موندل کیږي، یو حسي او بل عقلي. حسي هغه دي چې د پنځګونو حواسو په واسطه معلومیږي او بل عقلي هغه دي چې د نظر، فکر او عقلي اټکلونو په واسطه سببونه او لاملونه معلوم او درک کیږي. ایمانی عقیدې په عقلي ډول کې شامل دي. د هغو د صحت تکیه په عقل پورې تړلې ده، په نقل پورې نه. دا چې په عقلي ډول کې شامل ده نو له حسي والي څخه دی باندې ده. د فیلسوفانو وینا عقلی دلایل ویونکو او وړاندې کوونکو ته فیلسوفان وایي. فیلسوف یونانی کلمه ده چې معنی یې له حکمت سره مینه لرونکې ده. دې خلکو په عقلي دلایلو ډیر زور راوړی و او د خپلې موخې ترلاسه کولو لپاره یې ډیر زیار ایستلی دی. په دې سربیره هغوی داسې قانون هم جوړ کړی چې که عمل پرې وشي نو په فکر کې به غلطي رانه شي او د صحیح او غلط درک به معلوم شي. منطق او معقولات. د دغه قانون نوم یې منطق ایښی دی. لنډیز یې دا دی چې هغه نظر چې د سم او ناسم پریکړه کوي د دې بڼه دا ده چې فکر د شخصي افرادو نه عقلي معناوې راټولوي او راباسي چې پر ټولو د باندې افرادو داسې مطابقت کوي لکه مهر یعنې ټاپه چې په هغو ټولو نقشونو منطبقي وي چې له خټ یا موم څخه جوړي وي. دغه معناوې چې له محسوساتو نه بېلې کړای شوي لومړني معقولات ورته وایي. بیا که دغه کلی معناوې په نورو معناو کې شریکې وي نو فکر له هغه څخه نوې معنا رااخلي. دغسې په اخیستلو او غوراوي کې فکر تر دې پورې رسیږي چې داسې بسیط کلی معنا لاسته راوړي چې په ټولو معناو او اشخاصو صادقه راشي او تر هغو وړاندې تجربه ناشونې وي. دغه معنا ته عالي اجناس وایي. بیا چې دا ټولې معناوې د علم د حاصلولو لپاره مرکبې کړي نو هغو ته ثانیه معقولات وایي. د عقلي برهان بڼه. بیا چې فکر په هغو مجردو معقولاتو کې غور کوي او د حقیقي وجود د تصور ترلاسه کولو لپاره دغه معناوې یو له بل سره یوځای کوي یا یو څه له ځینو څخه رااخلي نو دغه ډول عقلي او باوري دلیل پیدا کیږي او که دغه نظر د قانون سره سم صحیح دی نو د وجود تصور صحیح ترلاسه کیږي. لکه چې د منطق په بحث کې تیر شول. د منطق د خاوندانو په ان تصدیق چې د حکم او اضافات نوم دی د پایلې له لحاظه له تصور څخه مخکې دی، خو د پایله او زده کړې له حیثه تصور تر تصدیق وړاندې دی ځکه چې د منطق د خاوندانو په ان د بشپړ تصرف لاسته راوړل د ادراک د طلب موخه او هدف دی او د حقوق د حاصلولو لپاره تصدیق یوه وسیله ده. تاسو به د منطق په اثارو کې لوستي وي چې تصور تر تصدیق وړاندې دی او تصدیق په تصور پورې تړلی دی. له دې څخه موخه شعوري تصور دی، نه بشپړ تصور چې بشپړ علم ورته وایي. د منطق د لوی استاد یعنی ارسطو هم همدغه نظر دی او په همدې بنیاد د خپل نظر له مخې قضیې تشریح کړي دي. د ټولو موجوداتو په ادراک کې سعادت دی. حسي موجودات په حواسو درکیږي او غیر حسي موجودات په نظر او عقلي دلایلو سره. د منطق د علوماو د ادراکاتو سرچینه. د وجود په باره کې په ټوله کې او د پایلو له لحاظه د منطق د خاوندانو د ادراکاتو سرچینه او ماخذ دا دی چې خلک لومړی د شواهدو او حس په حکم په مادیات سامو پوهېدلی دي، بیا یې د ادراک قوې پرمختګ کړی او په حیواناتو کې د حرکت او حس له لوري نفس وپېژنده، بیا یې د نفساني قواو د احساس له مخې د عقل غلبه او واک وپېژنده. په دې پړاو کې ادراک یو څه تم شو او دمه یې جوړه کړه. بیا یې د ځمکې له ادراکه د اسمان په لوري اوچت شو او د انساني ذات د اټکل له مخې د اسمان په لور بدن کې د عقل او نفس ادراک وکړ او صفای وویل چې د انسان په څیر د اسمان هم نفس شته او په هغو کې هم عقل شته دی. بیا یې دا ادراک وکړ چې د اسمانونو عقلونه د یویز د وروستي عدد مساوي یعنې 10 عقلونه دي چې له هغو څخه 9 مفصل او 10 عقل بسیط دی. وایي چې نیکمرغي همدغه ده چې انسان د پورته ذکر شوي ترتیب له مخې د موجوداتو په باب علم حاصل کړي او ځان مهذب وګرځوي او د فضیلت او شرف په کارونو خپل نفس سنبال او اصلاح کړي. ویل کېږي چې په دې کې د شریعت د لارښوونې یوه ذره اړتیا نشته. انسان په دې ډول خپل نفس اصلاح کولی شي.
ځکه چې انسان د خپلو ذاتي عقلي غوښتنو او عقل او فکر په واسطه په ښو او بدو خبرو کې توپیر کولی شي. څرنګه چې انسان په فطري ډول د ستاینې وړ خبرو ته لیوالتیا لري او له بدو خبرو کرکه کوي، که نفس دې مقام ته ورسیږي نو ډیر خوند او خوښي به احساس کړي، او دې حد ته نه رسېدل او له دې نه نااشنا کېدل تل بدمرغي ده. د هغه په خیال کې دا ضروري ده او عذاب او ثواب معنا همدغه ده. د دغه معنا په تفصیل کې د هغو ډېرې سپینې خبرې مشهورې او عامې وي. مطلب دا چې په دغو اصولو کې د دې ټولو مسایلو امام چې دغه ټول مسایل راټول او سره جمع کړل او هغه ته دلایل ولیکل، زما چې څومره پوهه ده هغه ارسطو دی چې د روم په مقدونیه ښار کې وزیږید. ارسطو د افلاطون شاګرد او د رومي سکندر استاد و. کله چې د لومړني معلم نوم اخیستل کېږي مراد ترې همدغه ارسطو دی، یعنی د منطق د علم لومړنی معلم دی، ځکه چې تر ارسطو مخکې دغه علم چا ترتیب او منظم کړی نه دی. تر ټولو لومړی د منطق قوانین همدغه ترتیب کړي دي. د هغو بشپړ مسایل یې راواخیستل او په ډېره ښه بڼه یې په تفصیل بیان کړل او د منطق یو صاف او سودره قانون یې ترې جوړ کړ. خو په فلسفي مسایلو کې ځای تندک خوړلی دی. وروسته بیا په مسلمانانو کې داسې کسان راغلل چې مسایل یې له هغه رانقل کړل او د ارسطو په پلونو یې ګامونه واخیستل. د څو ګوتو په شمار مسایلو نه پرته نور له هغه سره هم نظره دي، ځکه چې کله د عباسیانو د خلافت پر مهال خلفاو له یوناني ژبې څخه د هغوی آثار عربي ته راوژباړل، نو هغه ډیرو مسلمانان وڅېړل او کوم کسان چې الله جل جلاله غوښتل بې لارې شي، د یونانیانو په عقایدو یې هم ایمان راوړ، او چا چې هغه عقاید ونه منل دوی له هغوی سره شخړې او مناظرې پیل کړې. بیا مسلمانانو د هغو مسلو ځینو برخې سره اختلاف وکړ. په مسلمانانو کې مشهور فیلسوفان ابو نصر فارابي چې په 4مه هجري پیړۍ کې د سیف الدوله په زمانه کې اوسېده، او همدارنګه ابو علي سینا بلخي و چې په 5مه پیړۍ کې د بیني بویا د یو واکمن نظام الملک په زمانه کې اوسېده. د منطق د پوهانو د غلط فهمۍ ښکاره کول. دا ښه په یاد ولرئ چې منطقیان په کوم نظر دي، هغه په هر صورت غلط دی. دوی چې ټول کائنات او موجودات لومړی عقل ته منسوبوي، دا د الله جل جلاله د مخلوق له لوري لنډ فکر دی. لومړی عقل لومړی پریخته او یا لومړی جوهر ته وایي. د الله جل جلاله د کائناتو لمن ډیره پراخه ده. د هغه بې شمیره داسې مخلوق دی چې موږ ترې خبر هم نه یو. د منطق خاوندان چې په لومړي عقل صبر کوي او همدلته کینی او له عقل پرته له ټولو شیانو سترګې پټوي، داسې مثال لري لکه د طبیعي علومو علوما چې د اجسامو په اثبات قناعت وکړي، له نقلي او عقلي دلایلو څخه مخ واړوي او په دې عقیده ولري چې د الله جل جلاله په حکمت کې تر جسم ورپورته هیڅ شی نشته. خو هغه دلایل چې دوی ګمان کوي په خپلو ادعاوو یې د موجوداتو په باب راوړي او هغه د منطق په قانون او معیار برابر بولي، نیمګړي دي او د دې موخې لپاره کافي نه دي. د جسمانی موجوداتو په باب چې د طبیعي علومو په مصداق حاکمان کوم دلایل راوړي، د هغو کمبود دا دی چې کومې پایلې دوی د حدودو او اټکلونو په واسطه راباسي، د هغو او د خارجي موجوداتو ترمنځ مطابقت باوري نه دی، ځکه چې هغه ذهني کلی او عام احکام دي او خارجي موجودات د خپلو مادو په سبب مشخص دي، او ښایي په هغو موادو کې داسې شیان وي چې له کلی ذهني او خارجي سره په مطابقت کې خندوي، مګر په هغو موادو کې چې حس په هغو ګواه دی، په دې صورت کې بیا د هغو دلیل همدغه د حس ګواهي ده، نه هغه دلایل. نو اوس هغه باور او یقین چې دوی په خپلو دلایلو کې ویني چیرته دی. ډیر ځله په لومړنیو معقولاتو کې فکر او ذهن د خیال باندې په واسطه تصرف کوي، نه د دویمو معقولاتو چې تجرید یې په دویمه مرتبه کې دی. دغه وخت حکم باوري دی او د محسوساتو په څیر وي، ځکه لومړني معقولات له خارج سره په مطابقت کې نږدې دي، ځکه چې په هغو کې د جوخت کېدو کمال پیدا کیږي. په داسې حالات کې د حاکمانو دعوه د منلو وړ ده، خو بیا هم په هغو باید له غور نه ډډه وشي، ځکه چې مسلمان له عبث او بیکاره خبرو نه ځان تیروي. دا چې د طبیعي شیانو مسایل نه زموږ د دنیا په درد خوري نه د آخرت، ځکه یې موږ ته پرېښودل اړین دي. پاتې شول هغه موجودات چې له حواسو د باندې یعنی روحاني دي، چې هغو ته الهي او معباد الطبیعت علوم وایي. د هغو حقایق له یو سره مجهول دي، هغو ته رسیدل ممکن نه دي او نه دلایل پرې ممکن دي، ځکه چې له شخصي خارجي موجوداتو نه د معقولاتو بیلول په هغو شیانو کې ممکن دي چې د هغو ادراک ممکن وي. د روحاني شیانو فهم خو ممکن نه دی چې موږ وکولی شو نور ماهیتونه له هغو نه تجرید کړو، په دې سبب چې زموږ او هغوی ترمنځ د حس پرده تیره شوې ده.
نو نه موږ کولی شو چې هغو ته دلیل راوړو او نه په کلي توګه د هغو د وجود د اثبات څه درکولی شو. البته زموږ سره چې کوم انساني نفس دی موږ په هغو یو څه پوهیږو او د هغو په علمي وسیلو هم په ځانګړې توګه په خوب کې یو څه علم ترلاسه کیږي چې یو وجداني او معنوي شی دی او خوب په دلایلو کې نه شمیرل کیږي. په دې سربیره د خوب حقیقت او څرنګوالی معلومول هم ډیر ګران کار دی. په هغو د پوهېدو هیڅ لاره نشته. تر دې چې د فلسفې څېړونکو هم دا وضاحت کړی دی او د هغوی هم دا نظر دی چې په غیر مادي شي باندې دلایل راوړل ناشوني دي، ځکه چې د دلیل یو شرط دا دی چې هغه به ذاتي وي. تر ټولو ستر حکیم افلاطون دی نوموړی وایي چې د فلسفې او الهیاتو د حقیقت باور ته هیڅوک نشي رسېدلی. البته د هغو په باب ګمان او اټکل کولی شو. بیا چې له دومره هڅو او زیاره وروسته موږ یې لا تر ګمانه پورې رسېدای شو، نو تر دې مخکې چې کوم ګمان و په هغو قناعت او صبر بس دی او له هغو علومو څه ګټه. بالکل په دې بوختېدل هسې وخت ضایع کول دي. زموږ پام خو باید د روحاني مسایلو په لړ کې د باور په لور وای. د پوهانو پان د انساني فکر موخه او هدف هم دغه دی. پاتې شوه د حکیمانو دغه خبره چې نیکمرغي دا ده چې انسان د موجوداتو په باب لکه چې په کوم ډول دي د واقعیت سره سم د دې دلایل په مرسته درک کړو. دا مردود او نامعقول نظر دی. د دې وضاحت دا دی چې انسان دننه دوی برخې دی چې له هغو څخه مرکب دی، یو جسمانی بل روحاني یا معنوي چې له جسمانی برخې سره مخلوط دی. د هرې برخې ځانګړي مدرکونه دي او د هغو بیا مدرک یو دی، یعنی روحاني برخه کله د روحانیت فهم حاصلوي او کله د بدنونو، خو روحاني ادراکات نیغ په نیغ حاصلوي او جسمانی او بدني بیا د جسمانی وسایلو د دماغ او حواسو په واسطه او هر مدرک له خپلو ادراکاتو څخه خوښي او خوند حاصلوي. لکه یو ماشوم چې په خپلو سترګو یو شی ویني څومره پرې خوښیږي او چې کوم غږ اوري څومره د خوشحالۍ احساس کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې کله روح خپل ذاتي ادراکونه حاصلوي نو ډیر خوشحاله کیږي او بې حده خوند حاصلوي. د دې لپاره چې روحاني نفس چې کله خپل ذاتي ادراکات احساسوي نو هغه دومره خوښي او خوند حاصلوي چې اندازه یې ګرانه ده. دغه ادراک په نظر او علم نه حاصلیږي، بلکې د حس د پردې له پرانیستلو او د جسمانی مدارکو له هیرولو سره حاصلیدای شي. زیاتره صوفیان ادراک حاصلوي او ډیر خوند او سرور ترلاسه کوي. په ریاضت کې بدني ځواک او مدارک ان د دماغ د فکر د وژلو هڅې کیږي ترڅو نفس خپل ذاتي ادراک عمومي او بهرني بدني خنډونه یې په مخ کې نه وي. پر دې هغه ته له بیانولو لوړه خوښي او خوند حاصلیږي. د فهم ډول چې د حاکمانو په ان یې شتون علم دی، خو له دې سره د دوی موخه نه ترسره کوي. دوی چې وایي له عقلي دلایلو څخه دغه ډول ادراک پیدا کیږي او له دې څخه خوند حاصلیږي، دا غلطه ده، لکه چې تاسو ته معلومه شوې ده، ځکه چې دلایل هم د جسمانی مدارکو څخه دي، ځکه چې له دماغي ځواکونو څخه خیال، فکر، ذکر څخه پیدا کیږي. او موږ ویلي دي چې د دې ادراک د حاصلولو لپاره تر ټولو مخکې هغه شی چې موږ باید ورته پام وکړو د هغو ټولو دماغي ځواکونو وژل دي، په دې دلیل چې دغه ځواک د دې ادراک معنی او په مخه کې ولاړ دی. د فلسفي لیوال په کتاب الشفا اشارات نجات، د ابن راشد تلخیصات او د ارسطو په تالیفات او نورو آثارو په لوستلو کې ډوب دي او د همدغه آثارو پاڼې اړوي، په همدې دلایلو باور کوي او د نیکمرغۍ دغه خبره دوی په همدې کې لټوي. خو دوی نه دي خبر چې د دوی دغه مطالعه دوی له نیکمرغۍ نه نور هم لرې کوي. په دې لړ کې د دوی سند هغه څه دی چې له ارسطو، فارابي او ابن سینا نه یې نقلوي، لکه چې د فعال عقل لسګونه عقل فهم ورته حاصل شو، هغه په ژوند کې له هغو اړوند پاتې شو، هغه ته د دې نیکمرغۍ برخه ورسېده. د حاکمانو پان فعال عقل د روحانیت د هغه لومړي پړاو نوم دی چې په هغو کې د روحاني رتبو له منځه حس راټوکېږي او فعال عقل ته رسېدل علمي ادراک ته نسبت ورکوي. په داسې حال کې چې موږ د دې نظریې د فساد یادونه کړې ده. ارسطو او د هغه شاګردان له دې پیوستون او ادراک څخه د نفس د ذاتي او نیغ په نیغه پوهېدو مراد اخلي چې تر هغه پورې نشي ترلاسه کېدای تر څو چې د حس پرده لرې نه کړي. هغوی وایي چې له دې ادراک څخه کومه خوښي ترلاسه کېږي دا د هغه نیکمرغي ده چې ژمنه یې شوې ده. دغه خبره بالکل غلطه ده، ځکه چې د هغه له دې بیان څخه دا ثابتېږي چې د حس له نفس څخه د باندې نور بلا واسطه ادراکات شته او نفس چې هغه درک کوي نو ډیر خوښیږي. له دې خبرې څخه دا نه غوره کېږي چې همدغه کټ مټ اخروي نیکمرغي ده، بلکې دا له هغو خوندونو څخه یو دی چې د دغه نیکمرغي لپاره دی. د هغه دغه خبره هم غلطه ده چې نیکمرغي د دغه موجوداتو په درکولو یعنی د هغه د واقعیت په درکولو کې ده.
ومو ویل چې د دوی په توحید کې غلطۍ او وهمونه دي. په دې باره کې چې د هر ادراک کوونکي شتون د هغه په درک پورې تړاو لري چې موږ د دې وهم فساد بیان کړی دی. دا مو هم بیان کړ چې د هستی او کائناتو په باب یوازې د الله جل جلاله علم بشپړ دی او هغه ذات پرې عالم دی. له هغو پرته نه روحاني ځواک شته او نه جسماني چې د هستۍ پر آبادو خپور علم ولري. د دوی د عقایدو په باب چې ټول مطالب موږ بیان کړل، له هغو دا پایله راوځي چې هر کله له جسماني قوې څخه روحاني ځواک بیل شي یو ډول ادراک حاصلوي چې د هغه ذات دی او په یو ډول مدرکونه پورې خاص دی. دا هغه موجودات دي چې زموږ علم په هغو محیط دی او دغه ادراک په ټولو موجوداتو کې عام نه دی، ځکه چې موجود شیان لامحدود او بېشمیره دي او هغه مهال هغه روحاني برخه د ډېرې زیاتې خوښۍ احساس کوي، لکه یو ماشوم چې د خپلو حسي مشاهداتو په لړ کې ډیر خوشحاله کیږي. د پاتې نورو موجوداتو د ادراک توان ځواک نه لري، نه هغه نیکمرغي چې رسول الله یې موږ ته ژمنه کړې ده. د رسول الله دغه قول چې انسان ښه اخلاق خپل کړي او له بدو خصلتونو ډډه وکړي مهذب ګرځي، خپل ځان په خپله اصلاح کوي، دا پر یوې بلې مسلې پورې تړاو لري او هغه دا چې نفس چې د خپل ذاتي ادراک څخه کومه خوښي حاصلوي هغه په خپله نیکمرغي ده او دا هماغه نیکمرغي ده چې رسول الله یې موږ ته وعده راکړې ده، ځکه چې بدې خبرې نفس له خپل ټول ادراک څخه ایساروي، ځکه هغه په بدني او جسمي رنګونو او حالات کې ډوب پاتې کیږي. بیا چې هغه فهم او شعور ترلاسه نه کړي نو له بدو خبرو به څه ډول خوندي شي تر څو د رسول الله لخوا ورته ونه ښودل شي. موږ دا ثابته کړه چې د نیکمرغي او بدمرغي اغیزې د روحاني او جسماني ادراکاتو وزرونه دي، ځکه خو هغه تعذیب چې هغو ته رسیدل ممکن شوي دي یوازې همدومره ګټه لري چې له هغو څخه هغه خوښي ترلاسه کوي چې یوازې له روحاني ادراکونو څخه حاصلیږي چې په قوانینو او اټکلونو ولاړ دی. خو هغه سعادت چې شریعت یې ژمنه کړې ده چې په ښو کړنو او اخلاقو حاصلیږي هغه داسې شی دی چې پیغمبر یې موږ ته ژمنه راکړې ده او د بشر علم په هغو احاطه نشي کولی. د فیلسوفانو د امام ابو علي ابن سینا بلخي هغو ته پام راوښتی او په خپل اثر مبدا او معاد کې په دې باره کې وایي چې د روحاني معاد او د هغه وضعیت له هغو چارو څخه دي چې په عقلي دلایلو او قیاسونو ورته رسېدای شو، ځکه چې هغه د طبعي او خوندي نسبت پر بنسټ دي، ځکه په دې باره کې زموږ دلایل ډیر دي، خو د جسماني معاد او د هغو حالات په عقلي دلایلو معلومول ناشوني دي، ځکه چې هغه پر یو نسبت نه دي. د هغو ټول تفصیل محمدي شریعت موږ ته بیان کړی دی، پر هغو باید موږ فکر وکړو او ایمان پرې راوړو. په هر صورت عقلي علوم د فیلسوفانو او حکیمانو اصلي موخې نشي پوره کولی او تر ټولو لویه خرابي دا ده چې پر دې د محمدي شریعت مخالفت هم لازم دی. البته یوه ګټه دا کوي چې د هغو په لوستلو د دلایلو په ترتیب او په استدلال کې د ملکي او کمال پیدا کېدو اسانوي او ذهن چټکوي، ځکه چې د منطقي اټکلونو او قیاسونو نظام ترتیب او ترکیب په کلکو اصولو او قوانینو ولاړ دی، لکه چې د منطق استادانو د منطق په فن کې دا شرط ایښی دی او په طبعي او د ریاضي په علومو کې هم هغه کار کوي، ځکه خو کوم زده کوونکي چې په هغو غور او فکر کوي او هغه دلایل له خپلو شرطونو سره ډیر کاروي نو دوی په استدلال کې ځانګړې ملکه حاصلوي چې له هغو څخه د صحیح او غلط ښه توپیر کولی شي او له غلطۍ څخه خوندي کیږي. دا چې عقلي علوم د فیلسوفانو موخې نشي پوره کولی، خو زموږ په اند په هغو کې تر ټولو رښتینی او صحیح علم منطق دی چې دا د عقلي علومو جوهر او حاصل دی. په دې سربیره د علماو په وینا او رایو هم پوهیږو او د هغو علومو زیانونه خو تاسو ته څرګند شوي دي چې ځکه خو د هغو لوستونکي باید د هغو اغیزو ته پام وکړي او خپله لمن ترې راټوله کړي. زما په نظر څوک چې له شرعي علومو لمن ډکه کړي په فقه او تفسیر وپوهیږي د هغو علومو لوستل ورته زیان نه لري. که د چا ذهن له اسلامیاتو څخه تش وي هیڅکله دې په هغو علومو کې ځان نه وربوختوي چې له ازغیو به یې خپله لمن ورټوله نه کړی شي او د ذلت کندو ته به ولویږي. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه، تر بلې دې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل، د خدای په امان.